د ایران تلویزیون خوږو او معززو مینوالو سلام او مینه مو منئ په دې هیله چې ټول به راته ښه او صحتمند وئ. ملګرو، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې الراونډر لوبغاړی محمد نبي عیسی خیل د BPL یا بنگلادیش لیګ څخه ولاړ. چې ملګرو چیرې تللی دی او ولې تللی دی په همدغه ویډیو کې معلومات درکوو. په همدغه ویډیو ملګرو در سره لایک او زموږ ایران ټي وي یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. ملګرو، لکه څرنګه تاسو ته معلومه ده د بنگلادیش BPL سیالۍ پیل شوي دي او نور پای ته هم رسیږي، خو محمد نبي عیسی خیل د رنګپور رینجرز لوبډلې پخوانی کپتان هم پاتې شوی دی، خو د پرله پسې ماتو وروسته له لوبډلې یا لوبډلمشرۍ څخه لرې شو. خو اوس تازه محمد نبي عیسی خیل د رنګپور رینجرز ملګرتیا هم پرېښوده او د استرالیا په طرف روان شو. رنګپور رینجرز یوه لوبه لري چې سبا غرمه یې ترسره کړي، خو د مخکې تګ چانس نه لري. نو همداشان محمد نبي عیسی خیل د بنگلادیش څخه استرالیا ته روان شو ترڅو بیګ باش لیګ کې د میلبورن رینجرز په ګټه پاتې سیالۍ ترسره کړي. چې ملګرو تېره ورځ د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پخوانی لوبډلمشر رشید خان ارمان هیټریک پکې ترسره کړ، چې دا په 2020 کې لومړنی هیټریک و چې د په خپل نوم کړ. تر بیا ښه شي.